آیا کله مو هم فکر کړی چې آخر د انټرنیټ د چا دی؟ څوک ترې پیسې ګټي؟ کومې ډلې رامنځته کړي او کنټرولوي؟ شاید فکر وکړئ چې حتما به کومه ډېره مشهوره ډله یا هم کوم غټ اشخاص یې تر شوي. شاید فکر وکړئ دولتونه به یې کنټرولوي، مګر دولتونه هم پرې واک نه لري. نه هم دا د دغو کمپنیو په واک کې دی چې موږ ته انټرنیټ راکوي. د نړۍ 15.5 میلیارده نفوس انټرنیټ کاروي. نو حتما د کومو اشخاصو په واک کې چې انټرنیټ دی، هغوی چې هر ډول لوبې وغواړي زموږ د مغزو سره یې ترسره کولی شي د انټرنیټ په مرسته. نو اخر دا انټرنیټ څه شی دی؟ هغه څوک دي چې د انټرنیټ پر مخ وړي، کنټرولوي او پیسې ترې ګټي او زموږ د مغزو سره څه ډول ته لوبې ترسره کوي. د راز ټي وي په 22مه ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. کله چې د امریکا او روسیې ترمنځ سړه جګړه یا کولډ وار روانو، نو امریکا په دې ډار کې وه چې که روسیه زموږ پر مرکزونو برید وکړي، نو زموږ ټول معلومات او ډیټا به له منځه لاړه شي. نو د همدې خطر څخه د ځان ژغورلو لپاره دوی فکر کولو چې باید یو دغسې سیستم رامنځته کړو، که یو ځای له منځه ځي نو هغه ډیټا، معلومات او اسناد باید پر نورو کمپیوټرو کې هم شتون ولري او له منځه ولاړ نشي. نو د همدې لپاره یې د آپرانیټ پر نوم یو پروژه راپیل کړه، تر څو یو مرکز د څو نورو مرکزونو سره وصل کړي او معلومات یې له یو بل سره شریک واوسي. په لومړیو کې کله چې دوی 2 مرکزونه سره وصل کړل، د یو مرکز د کمپیوټر څخه یې هغه بل ته د لاګین لغت ور انتقالولو، مګر هغه بل کمپیوټر ته یوازې د LO الفاظ ور انتقال شول او نور دغه سیستم ناکام او له منځه لاړ، چې همدا د انټرنیټ راپیلېدل ول. چې له دې څخه راوروسته انټرنیټ ته کار کول شروع شول د نورو اشخاصو او پوهنتونونو لخوا او کرا یې پر نړۍ کې راخپور کړلو. مګر اوس به تاسو ته پوښتنه راپورته کیږي چې آخر د انټرنیټ څه شی دی؟ انټرنیټ د انټر کنیکټډ نیټورک لنډه بڼه ده، چې معنی یې د یو بل سره تړل شوې شبکه، چې د انټرنیټ په دې شبکې کې زموږ موبایل، کمپیوټر، د انټرنیټ پایه، کمپنۍ او زرګونه کیلومتره خواره شوي کیبلونه او ډیټا سنټرې ټولې د یو بل سره وصل او تړل شوي دي، چې د همدې له امله ورته انټرنیټ ویل کیږي یا د یو بل سره تړل شوې شبکه. کله چې تاسو په ګوګل کې یو څه سرچ کوئ، نو ستاسو له موبایل لومړی یو سیګنل ځي هغه نږدې د انټرنیټ پایې ته، له هغه ځایه په هغه کیبل کې انتقالیږي چې دغه پایه ورسره وصل شوي، او بیا هم دې کیبل کې ستاسې هغه غوښتنه ځي او زرګونه کیلومتره مزل کوي پر دغو کیبلونو کې چې په ځمکې او هم د بحر په ژورو کې راتېر شوي دي، او رسیږي یو مرکز ته چې د IXP یا انټرنیټ ایکسچینج پوینټ نومیږي، چیرته چې د ډیرو ډیټا سنټرونو کیبلونه رایوځای شوي دي، چې دې ځای کې هغه پر دې پوهیږي چې ستا دا رالېږدول شوی سیګنل د کوم ډیټا سنټر مربوط کیږي. اوس تاسې په ګوګل کې یو څه سرچ کړي، نو د ګوګل ډیټا سنټر ته یې لیږدوي ستاسې غوښتنه. دلته نو ستاسې د غوښتنې پر اساس په هغه ډیټا سنټر کې معلومات پلټل کیږي، او که په هغې ډیټا سنټر یا هم د معلوماتو په ذخیره کې هغه معلومات شتون ولري چې تاسې غوښتي، نو هغه بیا هغه معلومات د یو سیګنل یا کوډ په بڼه بیرته ستاسې موبایل ته رالیږدوي پر هماغه لاره، په کومه لاره چې ستاسې غوښتنه تر دغه ډیټا سنټر ور رسېدلې ده. همدا زما ویډیو چې تاسو فی الحال وینئ، دا تر تاسې څنګه در رسېدلې ده؟ لومړی دا ما د فیسبوک یا هم یوټیوب ډیټا سنټر ته اپلوډ کړې او هلته مې ذخیره کړې ده. کله چې تاسو فیسبوک یا یوټیوب را خلاص کړ، نو ستاسې موبایل یو سیګنل ولېږدولو د فیسبوک او یوټیوب کمپنۍ ته چې زه غواړم یو څه ووینم په دې ټولنیزې رسنۍ کې. نو د فیسبوک دغه ډیټا سنټر هم تاسې ته ستاسې د غوښتنې په بدل کې زما دا ویډیو مخ ته راوړه او دا دی تاسو یې وینئ. دا د هغوی په خوښه ولو. مګر که تاسې په فیسبوک یا هم یوټیوب کې راز ټي وي ولیکئ، نو هغه تاسې ته بیا یوازې د راز ټي وي معلوماتي ویډیوګانې رامخته کوي، ځکه دا ستاسې غوښتنه وله. دا ویډیوګانې، انځورونه او معلومات ټول د دوی په ډیټا سنټر کې د 1 او 0 شمیرې په بڼه ذخیره کیږي، او زموږ له موبایل هم چې کوم سیګنل ورځي هغه هم په همدې 1 او 0 شمیرې وي، او زموږ تر موبایل د ویډیو راتګ هم په همدې بڼه وي. دا چې اوس دا ویډیو، عکسونه او نور معلومات هلته څنګه د 1 او 0 شمیرې په بڼه ذخیره کیږي او زموږ تر موبایل را رسیږي او بیرته تر ویډیو جوړیږي، دا یو جدا حیرانونکی کار دی د انساني خلقت، چې عقل ورته حیرانېږي چې دا څه ډول کار ترسره کوي. ټول ډیټا سنټر یا هم د معلوماتو ذخیرې دغه ډیټا په همدې 1 او 0 شمیرو ذخیره کوي په خپلو ډیټا سنټرو کې، او همدا ډیټا سنټر په امریکا، اروپا او نورو لرو پرتو سیمو کې موجود دي، چې د نړۍ هر ډول معلومات پکې شتون لري. لکه د ګوګل خپل یو د معلوماتو ذخیروي ځای یا ډیټا سنټر موجود دی، د میټا یا د فیسبوک کمپنۍ هم خپل ځای دی، او همدغسې د امازون هم خپل یو ډیټا سنټر دی. نو انټرنیټ نور هیڅ هم نه دی، یوازې یو اجازه یا اکسس ته د دغو ډیټا سنټرونو لپاره، تر څو له هغې ذخیرې څخه خپل معلومات را پیدا کړو او ویې ګورو. هر کله چې موږ یو اندازه انټرنیټي بسته فالوو، فکر وکړئ 10 GB مو فاله کړئ، چې موږ اوس کولی شو د دغو ډیټا سنټرو څخه یوازې 10 GB ډیټا وګورو او ترلاسه یې کړو. که تاسو یو ویډیو چې 300 MB ووسیږي ډاونلوډ کړئ، دا پر دې معنا ده چې تاسو له هغه ډیټا سنټر څخه 300 MB ډیټا راواخیسته، او ستاسو له بستې هم 300 MB ختمیږي. دا د ډیټا لیږد رالېږد ټول د همدې کیبلونو په مرسته ترسره کیږي چې د سمندر په ژورو کې راتېر شوي دي.
همدا کار د سټلایټ په مرسته هم ترسره کیږي، مګر د سټلایټ سرعت کم یو معلومات زر نشي راکولی له هغه مربوطه ډیټا سنټر څخه، او وخت ډیر نیسي ځکه هغه ډیر پورته وي. مګر دغه سمندري کیبلونه دغه زرګونه کیلومتره لاره په ثانیو او نیمه ثانیو کې ترسره کوي. پوهېږئ د نړۍ 96% انټرنیټ یوازې د همدې اوبو له لارې ټولې نړۍ سره وصل دی، چې دغه کیبلونه د بحر په ځینو ساحو کې تر 8000 مترو پورې ښکته پراته وي، او د دغو بحري کیبلونو اوږدوالی 1.4 میلیون کیلومتره کیږي چې په اوبو کې غځېدلي دي، چې دا له ځمکې څخه 10 ځلې راتاوولی شو. دومره اوږدوالی لري دا کیبلونه. مګر یو پوښتنه به حتما ستاسې په ذهن کې راځي چې دغه کیبلونه که په اوبو کې خراب شو نو کمپنیو ته څنګه معلومیږي چې کیبل پر دغه ځای کې خراب شوی، ځکه دا خو په زرګونو کیلومترو پراته وي. ډېری وختونه دغه کیبلونه یا هم د ماهي نیونکو او یا هم د شارکس لخوا متضرره کیږي، چې بیا کمپنۍ د کیبل دواړو خواو څخه یو سیګنل لیږدوي په دغه کیبل کې، او ګوري چې د څومره مزل څخه وروسته دغه سیګنل کته شو یا کمزوره شو، مشخصه همغه ساحه معلوموي او ورزي جوړوي، یا هم خپل او یا هم د یو رباط په مرسته. تاسو به حتما دا فکر لرئ چې افغانستان خو کوم بحر ته هم لاره نه لري، نو تر موږ څنګه دغه کیبل را رسېدلی دی؟ نو افغانستان ته د ځمکې له لارې د همسایه هیوادونو څخه راتېر شوی، لکه ازبکستان، تاجکستان، ایران، پاکستان او اوس له چین څخه هم راتېروي، چې دغو کیبلونو ته فایبر نوري ویل کیږي، او دا په افغانستان کې یوازې د افغان ټیلیکام کمپنۍ مربوط کیږي، چې د دې ټولو په راتېرولو یې 152 میلیون ډالر مصرف کړي دي، او 15.9 میلیونه ډالر میاشتنی خالص عاید لري د فایبر نت څخه. د ځینو معلوماتو پر اساس بیا په افغانستان کې 9 میلیونه وګړي انټرنیټ ته لاسرسی لري او استفاده کوي. اوس هم راځو د هغه پوښتنې ځواب ته چې په لومړیو کې مو کړی، چې اخر د انټرنیټ څخه څوک پیسې ګټي او د چا په کنټرول کې دی. اصل کې انټرنیټ د هیڅ کوم مشخص انسان په واک کې نه دی، ځکه ډیری کمپنۍ او اشخاص په دې کې شامل دي، او هر څوک کولی شي دغه کار ترسره کړي. یوازې ډیټا سنټر جوړوي، معلومات پکې ذخیره کوي، او د کیبل په مرسته یې له نړۍ سره وصلوي او خپل مشتریان پیدا کوي چې ستا له ډیټا سنټر څخه معلومات ترلاسه کړي. هر کله چې تاسو انټرنیټ فالوئ، د دې پیسې ځي لومړی مخابراتي شبکې ته، لکه اتصالات، سلام، اتوما او نورې چې دوی ته ISP ویل کیږي، یا د انټرنیټ رسونکي بللی شو. د دوی څخه بیا د دغو پیسو یو برخه ځي هغه نړیوالو کمپنیو ته چې د انټرنیټ کیبلونه یې راتېر کړي دي په دغو بحرونو او لارو کې، لکه ټاټا کمیونیکیشنز او نور. مګر تاسو به اوس فکر کوئ چې د ګوګل کمپنۍ، میټا او امازون نه څنګه پیسې ګټي؟ هغوی د څه لپاره ډیټا سنټر جوړې کړي دي؟ نو هغوی د هغو اعلاناتو، ویب سایټونو او سټوریج پر سر پیسې ګټي چې ته په ګوګل او فیسبوک کې ګوري او اخلي، او امازون هم دغسې له خپلو فروشاتو او اعلاناتو څخه پیسې ګټي. البته اوس دوی هم ځینې کیبلونه خواره کړي چې اوس به له دې څخه هم پیسې ګټي، مګر دغه ډیټا سنټرونه زموږ د انټرنیټ د فالولو له پیسو څخه هیڅ پیسې نه ګټي مستقیما. دوی یوازې غواړي چې د دوی د ټولنیزې رسنۍ کارکوونکي ډیر واوسي، او دوی هم پر اعلاناتو ګوري، چې د همدې لپاره دوی بیا دا کوښښ کوي چې کارکوونکي د دوی په ټولنیزه رسنۍ کې تر ټولو ډیر وخت تیر کړي، او هر څومره چې تاسو ډیر وخت تیروئ په همهغه اندازه هغوی ته ګټه وررسیږي، چې د دې لپاره دوی ډیرې حیرانونکې لارې چارې کاروي تر څو موږ د دغه ټولنیزو رسنیو روږدي کړي او یو ډول عادت یې راته وګرځوي، چې دا به په خپلې راتلونکي ویډیو کې تشریح کړو چې دوی کومې بوږنونکې لارې چارې کاروي تر څو موږ روږدي کړي، او زموږ د بدن د ډوپامین سره څنګه لوبې کوي، او مجبوروي مو تر څو د دوی دا ټولنیزې رسنۍ وکارو، چې دا هر څه به په خپل راتلونکي ویډیو کې انشاءالله تر تاسو در ورسوو. د دې ویډیو په اړه مو خپل نظر حتما را سره شریک کړئ، او همدې ته ورته نورې معلوماتي ویډیوګانې مو د راز ټي وي په یوټیوب چینل کې لیدلی شئ. تر بلې ویډیو مو په رب ذوالجلال سپارم. د الله په امان.